دی وی علم الغیب نه ورته کېږي. یا وروره په کتابو کې په علم الغیب هم تعبیر سوی دی، په انباء عن الغیب هم، په اخبار عن الغیب. څلور مذهبه کتابونه شه. تاسو به د مولا ټلیفون نه اورېدلی، دلته ما ورته وکړې زموږ طالب دی د هغه استاذ و، دلته ما اوس کې اوس هم ما ته را ټلیفون ستا موږ نشر کړی په رازرګنجي کې دی. نو دی وایي چې په روژه کې ګرد روژه پر دا ترجمه ول ده ویل چې علم الغیب که چا نبي علیه السلام څخه غیر مخلوق د الله تعالی څخه غیر مخلوق ته ثابتوي دا شرک دی. نو ما ټلیفون دلته ورته وکړې طالب ته ما نمبر راکړه، ټلیفون مې ورته وکړې، ما ورته ویل علم الغیب په جلالی شریف کې راغلل د حضرت خضر علیه السلام په باب کې الله تعالی جل جلاله فرمایي وعلمناه من لدنا علما. در دې لاندې تفسیر ابن کثیر وګوره، تفسیر قرطبي وګوره، ای علم الغیب موږ الله تعالی ته ورکړی، الله تعالی موږ خضر علیه السلام ته ورکړی علم. کوم علم؟ ای علم الغیب. ګوره په علم غیب سره وایي. روح المعانی دلته دغه د پرته ده، اوس نو زموږ د پرون سبق شه غالبا و د سورة النمل په اخر کې روح المعانی تفسیر، روح المعانی د پروت زموږ د مذهب تفسیر د سورة النمل په اخر کې ما پرون طالبان ته ښکاره کړي دوه درې ځایه مسلسل دا لیکي چې علم غیب انبیاو ته سته، خو ذاتي به نه وي او کلي به نه وي. دا دواړه قیده چې دا زه وایم دغه یې ورسره لګولي دي. ښه تفسیر زاد المسیر دلته پروت دی. دا تفسیر زاد المسیر کې در دغه ځای لیکل دي د عبدالله ابن عباس صاحب روایت نقل کی وعلمناه من لدنا علما، ای علما من علم الغیب، یو علم د علم الغیب څخه. دا سوی ای اعطاه علما من علم الغیب، الله تعالی د تور کړي علم د علم الغیب څخه. ګور مر العطایبی اعطاه مر الجزبی من علم الغیب، من تبعیضی دی بعض د علم غیب الله تعالی ورکړي. صدې په خلاص دا د کم دا خیر توضیح دا غلوړه پرته دا غشین کتاب په دا کې د اول جلد کې چې وګوره د خیر توضیح کې دا دیوبندي عالم دی د دې حدیث مبارک لاندې چې رسول سمای فعلمت ما فی السماوات والارض، مبارک علیه السلام الله بلا کیف خپل ید بلا کیف زما د وجوب مابین کې راکشه شوی فعلمت ما فی السماوات والارض، چې په مځکه او اسمانو کې څو پر ګرد مې علم راغی. لاندې خیر توضیح ولا دیوبندي عالم دی ویل دې څخه مراد علم جزئی عطائی دی نه کلی ذات. خلاصه دا اصل د دې پر توایم چې جزئی عطائی دا د بنده صفت دی، د انبیاء او تستا اولیاء او تستا، خو کلی ذاتی د الله تعالی صفت. نو اوس به داسې زده کوي. ګوري داسې به وایست الله تعالی عالم الغیب دی علی الاطلاق، که مطلقا صفت د عالم الغیب ذکر سوده د الله تعالی صفت دی، مخلوق ته ذکر کول ناروا دی. او که د مخلوق ته صفات ذکر کوي بیا به داسې وایي چې علم الغیب جزئی عطائی مخلوق ته سته، مطلق به داسې نه وایي چې علم الغیب مخلوق ته سته، دا به نه وایي ځکه مطلق چې ذکر سي هغه اطلاق پر چا کېږي په شریعت کې پر کلي ذاتي باندې کېږي، هغه د الله تعالی صفت دی. نو که د نبي علیه السلام دپاره ذکر کوي یا د اولیاء دپاره داسې به وایي چې علم غیب جزئی عطائی سته. عبدالرحمن خو سر بخلاص چې شته علم غیب جزئی عطائی. کدی درته ویل چې نبی علیه السلام ته علم غیب باندې ورته جزئی عطائی و، جزئی عطائی ورته د قید سره وایي نبی علیه السلام ته علم غیب جزئی عطائی په څلور مذهب ورته در ثابتو او تور ته په څلور مذهب کې څه کې در انګریزانو مخ کې په یو مذهب کې در ثابته کې چې نبی علیه السلام ته علم غیب جزئی عطائی نشته په یو مذهب کې. کدی د قران پاک آیتونه درته ورته د کلی و ذاتی دی په دې خبره نشته، کلی ذاتی د الله صفت دی، د جزئی عطائی د قید سره ما ته ثابت کړه چې جزئی عطائی علم نبی علیه السلام ته نستراس زیاده ثابت په څلور مذهب سر دې بخلاص. نو جزئی عطائی کدی ویل چې دا شرک دی پښتانه ځنی وکړي ورته شرک چې شتوای مر شرک نه پیژ. کدی ویل چې شرک خدای چې د خدای صرفزات کې په صفت کې د الله تعالی صفت سره مخلوق ته ورکی ورته د علم غیب جزئی عطائی چې جزئی عطائی قید ورسره یادوي ورته دا اوس د مخلوق صفت دی که د خدای صفت. کدی ول د خدای صفت دی ماده په کافرانو سو دیم نه وایو چې ویل هغه جاهل نه پوهیږي کافر کیږي په دې مسله. کدی ول د مخلوق صفت دی ورته نو ته خو شرک دی وکي شرک خدای چې د خدای صفت سره مخلوق ته ورکی نو خو ته ماده د خدای صفت نه دی د مخلوق صفت ولې چې جزئی دی ورسره ویل عطائی دی ویل جزئی معنا کله کله عطائی معنا بل چا ور کړی. نو الله تعالی علم خپل دی کبل چا ور کړی، الله تعالی علم کله کله دی کبر ټول شان. نو که سړی وای چې دا جزئی عطائی دی د الله علم کافر او که سړی وای چې د خدای صفت نه دی نور ته چې د خدای صفت نه دی ما به ولې په مشرک کړي څه